اول نخه د قیامت بدای چې یو ور بروچت شي د مشرق نه او دا خلق بشړي مغرب طرف ور بر رواني د مشرق د طرف نه دا خلق به دي سر روان کړي مغرب طرف ته راولي را جمع کی دا اول نخه د قیامت ما وی ټیک ما ورته وی چې د جنتیانو اولنې خوراک بسې د دواړو جهادو سردار راتو فرمایل چې د جنتیانو اولنې خوراک چې دی هغه به د مئی اینی د مئی اینه بخوري د مئی کلیجی چې دا به د جنتیانو خوراک ان شاء الله الله دې مونږ ټول بوزي د مئی د اینې کباب په جنتیان خوري ان شاء الله الله دې زمونږ د ټول نصیب کړي د جنت د خواهشاتو پورا کولو ځای دی دنیا نه ده هلته به ان شاء الله خپل خواهشات پورا کوو ان شاء الله صحابي نبی علیہ السلام ته ویل ته به تا اینو ته خو به ډېر په لوی مقام د الله حبیبه نه مونږ به دې اینو تا زیارت به کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او نو وی څنګه به دې اینو ډېره ګڼه به نه نبی علیہ السلام ورته وی دا میاشت چې اول راوخیږي نو دې ته ټوله دنیا ګوري که نه وی چې خلق اینې نو څه تکلیف پکې مخصوصي نه وی نو دقه شان به مایي نه یو صحابي پسې راغی د الله حبیبه وی تا وایي چې جنت کې به نیري د صفا اوبو نو د صفا اوبو نیر چی که نه دنیا کې نو په دې کې چې کورتکاڼي پراته نو ډېر خوند د اوبو کې چې کورتکاڼي نو د جنت په دې نیر کې به کورتکاڼي د دواړو جهانو سردار ورته وی او یې به خو به کورتکاڼي نه هغه به یاقوت او مرجان ابه یاقوت او مرجان صحابي پسې راغی وی خوب به پکې جنت کې به وده کیږو نبی علیہ السلام ورته فرمایي النوم اخو الموت نا خوب چې دی دا خو د مرګ ورور دی که نه او په جنت کې مرګ نشته نو په جنت کې به خوبونه نه خوب پکې نشته انشاءالله تش د خواهشاتو د پوره کولو ځای نوې اولنې خوراک د جنتیانو چې دی هغه د مئی اینه ده وی دریم سوال وی دا زوی ولی بعضې وړوکې د مور په شانتي او بعضې وړوکې د پلار په شانتي د دواړو جهانو سردار ورته وی خو چې د زنانه اوبه په نارینه او په اوبو غالب شي جو بچې پلار ته لاړ شي او چې د زنانه اوبه د نارینه په اوبو غالب شي جو بچې مور ته لاړ شي وی بالکل درست وی نبی علیہ السلام ورته وی تا چې څنګه تپوسو کو اتانی جبریل راغی و اخبرنی او ماته خبر را تا تپوس وکو جبریل امین راغی ماته وی د دې دریو خبرو جوابونه دادي عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یې زه لږ رامخې ته شوم ما وی د الله حبیب د لاس تې راخور کا وی نبی علیہ السلام لاس دسې کو او ما پکې لاس کېښود ما وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ما الله یو امنو او تمی د الله پیغمبر امنلی تمی نبی آخر الزمان امنلی تاکہ د نبوت نخی پرتی دی تاکہ د نبوت نخی پرتی آدم علیہ السلام حدیث مبارک کے راضی چی آدم علیہ السلام پیدا شو بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ و خاتم النبیین چی آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دو ولو پمینس کی لکلی شویو چې محمد رسول الله و خاتم النبیین محمد بدا الله رسول او اخیری پیغمبر دا د آدم علیہ السلام د پیدایش سره د هغه د دوه اوبو منځ کې لیکل شوی نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د یهود لوی عالم د تورات په امام الانبیاء په لاسه اسلام راوړو او اسلام قبول کو دین اسلام ته را داخل شو ولی د امام الانبیاء تقریر واوریدل بی افشو السلام اطعم الطعام وصل الارحام نو خلق به زمون وینات ته ګوري زمون تقریر ته به ګوري کوشش کو تقریر په دې نیت کو چې د خلقو اصلاح وشي خلق ته څه فایده والي خلق په لارې تشیدا ما تک راضي الله وی نو یو لار د چې هغه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو لار باندې به ما تر رسیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا پدی امت دا اللہ ډیر لوی احسان دی
ډیر لوی احسان دی د الله د تبارک وتعالى د طرف. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی نه هجرت وکړو مدینه منوره ته لاړ. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا د یهودو کې لوی عالم و د تورات. دغه تورات کې نخې د نبی اخر الزمان لیدي وی معلومه وی ورته خبر شو چې اخیره پیغمبر مدینه منوره ته راغی. خلق ورته جمع شوه دي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ما یو باغ کې بکار کو خبر شوم چې د دواړو جهان سردار راغله دي نو زورلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تغیر چاپیره خلق ناس ما خو تورات لوسته او تورات کې میټولی نخې لیدي وي ما وی نن بپکه اغه نخې ګورم چې ورلما او کې ناستلما او د دواړو جهان سردار مختم وکتل هغه ارسرا نه وی زمادي د الله په ذات قصبی چې لیس الوجه بوجه کذاب چې دا مخ دروغجن مخ نه ما چې مخ تو وکتل مې دا مخ دروغجن نه